السلام علیکم دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو په دې رابطه ترتیب کړې ده او برابر کړې مو ده چې څنګه مونږ کولی شو د خپل ایمیل ادرس ته لارې یو بل چاته انټایر فولډر مکمل فولډر ولو که د هغې فولډر سایز یا اندازه څومره هم ستر وي ویلېږو. نو تر ټولو نه لومړی زه کمپوز باندې کلیک کوم او د دغې اندازه سایز لږ غټوم تر څو تاسو ته ښه معلومه شي. نو ګورئ کله چې زه دلته اټیچ فایل باندې کلیک اخلم او هغه نه بعد زه غواړم چې یو فولډر اپلوډ کړم او بالاخره یې چاته سینډ کړم. نو دلته کې یو فولډر ما سره مخکې نه شته دی د ډي په نام چې هغې کې دننه څه نور ډاکومنټس دي. ډي دلته پریس کوم، ژبه بدلوم، نو ګورئ دوستانو کله زه دا اوپن اخلم، ګورئ ډي په نامه چې کله دا فولډر دلته کې دې فولډر کې دننه نور څه ډاکومنټس دي نو دا هم زه اپلوډ کولی شم. هغه په دې شکل سره چې دا ټول زه سلیکټ کوم او هغه نه بعد اوپن انتخابوم. خو کله که زموږ دا فولډر کې دننه ډېر زیات ډاکومنټس وي نو بیا موږ د مشکل سره مخ کیږو. نو څنګه اوس موږ کولی شو چې مکمل فولډر اپلوډ کو او بالاخره یو چاته سینډ کړو. نو د دې دپاره موږ راځو خپله مربوطه فولډر، هغه فولډر چې موږ غواړو یو چاته یې ولیږو، نو هغه باندې زه دلته رایټ کلیک او هغه نه وروسته سینډ ټو، دلته کمپریس زپ ټو فولډر، کمپریس زپ ټو فولډر دا خپل فولډر موږ کمپریس کوو او نوم ورته دلته کې موږ رینیم کوو. نو اوس اسانۍ سره موږ کولی شو چې دا مربوطه فولډر یو چاته چیک و سینډ یې کړو. نو نت لږ کمزوری دی، راځم بیرته زه اوس خپل جیمیل اکاونټ ته راځم. اوکې دوستانو، نو اوس زه اټیچ باندې کلیک اخلم، فایل اټیچ باندې، او کم مربوطه فایل چې مونږ کمپریس کړی و د سی په نامه او هغه نه بعد زه دلته چې کله اوپن انتخاب کړم نو مکمل فولډر تاسو ګورئ چې دلته مونږ سره اپلوډ شو. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بیا چې زه ستاسو خدمت کې حاضرېږم، د خدای